سلامونه کتونکو د پودکاسټ په لړۍ کې ظهیر یوسف زی ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. کتونکو د ایران او اسرائیل ترمنځ تود جنگ روان دی. دغه جنگ د یوې هفتې نه زیات وخت شو چې ورځ تر ورځې پکې شدت راځي. دغه جنگ په نتیجه کې بلها مړیو شو، د دواړو ملکونو کافي نقصانات شو. د اسرائیل دعوه ده چې موږ د ایران اټمی تنصیباتو ته ډېر نقصان رسولی دی. د دې په مقابله کې د ایران هم دعوه ده چې دغه جنگ په مقابله کې موږ هم جوابي سخته کاروایی کړې ده او موږ به تر هغې جنګیږو، مقابله به کوو، خپله بدله واخلو تر څو چې په موږ کې ساوي او موږ به اسرائیل ته سبق ښایو. کتونکو یاد دې وي چې د دې جنگ په نتیجه کې د ایران ډیر بنیادی او اهم تاوان شوی دی چې پکې آرمی جنرال اسټاف 3 سینیر جنرالان، د اسلامي پاسداران انقلاب سینیر کمانډران، انټیلیجنس چیف، انټیلیجنس ډیپټي چیف، وار ټایم چیف اف سټاف، په ګڼ شمېر سینیر او اهم اټمی ساینسدانانو سره سره په سوونو عام ولس هم وژل شوی دی. دغه دومره تاوان نفس د ایران څومره نقصان شوی دی، څومره کمزورۍ په ایران کې راغلی دی. د دې جنگ بنیادی محرکات څه دي، اسرائیل څه غواړي او د اسرائیل نه علاوه که دغه جنگ جاری پاتې شي نو په سیمه کې به څومره تاوان وشي، نور ملکونو ته او نړۍ ته به څومره نقصان ورسي. په دغه جنگ کې د امریکې څه بنیادی رول دی. زموږ سره په پروګرام کې سینیر تجزیه کار سمی صاحب موجود دی. سمی صاحب د وسطی ایشیا په معاملاتو په جغرافیه جوړ نظر لري او د څه تعارف محتاج نه دی. سمی صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو او مننه مو کوو چې موږ ته مو وخت راکړو. ډېره مننه ظهیر صاحب، ستاسو ډېره مننه. سمی صاحب دغه د ایران او اسرائیل جنگ روان دی، تاسو څه ګڼئ د دې جنگ بنیادی محرکات څه دي، اسرائیل څه غواړي؟ ظهیر صاحب که موږ د دې جنگ شاته د اسرائیل د قیام چې کوم مقاصد و هغې ته وګورو نو موږ ته دا ښکاري چې د اسرائیل چې کوم مذهبي کتابونه دي، مثلا د دوی جنیسس 15، جنیسس 18، جنیسس 21، په هغې کې دا دو لیکلی دي چې حضرت ابراهیم علیه السلام ته الله پاک ووی چې د مصر نه واخله د نیل نه تر دریای فرات پورې یعنی یورپټیز پورې دا علاقه به زه ستاسو بچو له درکوم. نو د دوی دعوه دا ده، بنیادی دعوه یې دعوه چې دا حصې یعنی شام، د مصر څه حصہ، سعودي عرب اور اسرائیل پخپله، فلسطین، دا ټولې عراق، دا ټولې زمونږ بنیادی حصې دي او دا زمونږ د پلار نیکه ځمکه ده. بیا د وخت سره سره په دې کې دوی مزید ایکسپینشنزم راوستو. فادر اف زایونیزم ورته ویل کېږي، تیوډور هرزل. د زایونیزم مطلب دا دی د اسرائیل پیلاو، د یهودیانو په دنیا کې به څنګه پیلاو جوړیږي او د دوی به د ملک څنګه دوی مزید فراخوي. د دې تحریک دپاره که دوی هر څه کوي دا جایز دی، د پوره نظام ته دوی زایونیزم ویلی. نو دغه د زایونیسٹ تھنکنگ چې کله مزید مطلب پریویل شو، مزید ایکسپینډ شو، دا ایکسپینشن بعد دوی په دې یعنی نظام کې دا یو چینجز راوستو، تبدیلیان یې راوستې چې په دې کې به د پاکستان سه علاقې مثلا بلوچستان او خیبر پختونخوا، په دې کې به ایران، په دې کې به افغانستان، په دې کې به ترکیه، په دې کې به د نور چې کومې نړیوال ولسونه دي دا به هم زمونږ حصه جوړیږي او دا به هم د ګریټر اسرائیل حصه وي. نو زما خیال دا دی چې د هغه سوچ چې کوم دوی ګریټر اسرائیل جوړول غواړي، دا هغه سوچ په لاره کې یو 2-3 غټ مشکلاتو دوی ته، اول د ایران په شکل کې، دویم د ترکیه په شکل کې، دریم د پاکستان په شکل کې، دا د دوی پرمختګ دی، د هغه ګریټر اسرائیل چې کوم د دوی مقصد دی د هغې د حاصلولو دپاره. سمی صاحب دغه جنگ چې کوم روان دی نو اسرائیل د ایران دومره آسان ګڼي او دومره زر به آیا د دیو قبضه کړي که نه دیو دی کې فی الحال رژیم چینج راوستل غواړي؟ قبضه کول او رژیم چینج یعنی د حکومت تبدیلی دا دواړه ډیر مشکل کارونه دي. د اسرائیل کیلکولیشن یا د اسرائیل چې کوم د ایران په باره کې سوچ کړی و
هغه شاید دوی د غلط فهمۍ په بنیاد باندې کړی و. د دوی دا خیال و چې دوی بس حملې وکړي، د هغه حملو نه بعد به د ایران ډیفنس سیسټم ایر ډیفنس سیسټم به فیل شي او دوی چې کومه تیاری کړې ده یا کوم سوچ یې کړی دی په دواړو صورتونو کې به دوی د ایران د موجوده گورنمنت ختم کړي. که موږ لږ شاته وګورو 3-4 میاشتې مخکې په ایران کې څه مظاهرې شوې وې، د دوی خیال دا و چې په ایران کې کوم عوامي مطلب یو سوچ دی هغه د ملایت خلاف دی، د ایران د مذهبي حکومت خلاف دی. نو موږ به صرف دغسې یو حمله وکړو، د هغې نه بعد به هغه خلک دوباره راپاسو د حکومت خلاف اور د دوی د حکومت به ګیراو وکړو. خو دا یو نیچرل خبره ده، مطلب اسرائیلیان په دې نو خبر، دا ډېر عجیبه خبره ده چې کله په یو ملک باندې یو غیر ملک حمله وکړي نو دا هغه ملک عوام دا هغه حملې په نتیجه کې دوی متحد کیږي، دوی مزید د انتشار شکار نه کیږي. موږ ګورو چې اوس د ایران په روډونو باندې په زراو خلک راوتي دي او هغه مرګ بر اسرائیل دغه نارې وهي، یا د شیطان اعظم او د شیطان اکبر او د شیطان اصغر یعنی د امریکای او د اسرائیل خلاف نارې وهي. نو دا شی خو ناممکن دی. دویم دا دی چې آیا دلته به اسرائیل قبضه وکړي، نو قبضه که امریکای په عراق باندې ونه کړه، قبضه که امریکای په افغانستان باندې ونه کړه، نو قبضه به ایران یا امریکا په ایران باندې څنګه کوي، اسرائیل یا امریکا به په ایران باندې څنګه قبضه کوي، دا بظاهر په ناممکناتو کې راځي. صحیح. سمی صاحب، د اسرائیل حمله داسې ګڼل کېده چې ایران به ډېره سخته مقابله وکړي، خو ایران په ډېر کم وخت کې د مین لیډرشپ نه محرومه شو، مین کسان یې ویشتل شو، کم چې آسان کار نه دی. تاسو څه کمزوري ګڼئ د ایران چې څه وجه ده دا څه وشو؟ د ایران د بدقسمتۍ نه مونږ که وګورو د ایران تاریخ ته، نو ایران خپل اوږده لاسونه چې کوم پراکسیز و په نورو ملکونو کې د ریجیم چینج په حواله سره، د پریشر ګروپس په حواله سره، دوی په هغې باندې ډېر محنت کړی او ډېرې پیسې خرچه کړې وې. ایران په خپل ایر ډیفنس سیسټم باندې کار نه دی کړی، ایران په خپل انټیلیجنس سیسټم باندې صحیح کار نه دی کړی. د ایران په دې وخت کې د ټولو نه غټه مضبوط دیوال که مونږ ورته ووایو، هغه د دوی یا مضبوط د دوی سر چې کوم د جنگ کولو هتیار دی هغه د دوی میزایل سیسټم دی، یعنی د حملې کولو دپاره د میزایل استعمال دی، اور ایران بظاهر فی الحال دا کوي. د ایران دغه دوه ناکامیانې چې دوی په خپل ډیفنس سیسټم باندې یو کمپریهنسیو ډیفنس سیسټم نو جوړ کړی، بلکې دوی خپل اوږدو لاسونو ته پیسې ورکولې او د دوی خیال دا و چې دوی هم یو ایکسپینشنزم کوي، یعنی د ایران نه علاوه په شام کې به دوی حکومت به د دوی د مرضي وي، اور په یمن کې به حکومت د دوی د مرضي وي، او په پاکستان کې هم دوی لږ څه ډېر کوشش کړی دی. نو د دوی دغه فوکس نه کول په خپل دفاع باندې. اور دویم که مونږ لږ تاریخ ته وګورو بیا چې کله په 1979 کې یعنی 1981 کې دلته خمیني انقلاب رالو، د هغې نه مخکې د محمد رضا شاه پهلوي حکومت و. په هغه حکومت کې او تر اوسه پورې د یهودیانو تعداد په ټوله دنیا کې په 2م نمبر باندې زیات دا په تهران کې دی، اول نمبر په اسرائیل کې، 2م نمبر په تهران کې. دوی د هغو سره ډېر ښه مراسم قایم کړو، اور د یهودیانو دغه غټ تعداد دا د دوی د انټیلیجنس نظام یا د دوی چې کوم حکومتي آفیسز دي هغو ته رسایي حاصله وه. نو د انټیلیجنس نظام د فیلیر د وجې نه دوی د دې دغه سره ناکامۍ سره مخ شو چې مطلب د دوی آرمی چیف، کمانډر ان چیف د پاسداران انقلاب بلاشه کمانډران او بریګیډیر جنرالز دا شهیدان شو. صحیح. تاسو د انټیلیجنس فیلیر خبره وکړه، دا خبره نن سبا ډېره مشهوره ده او د هغه یو زنانه خبره پکې کېږي چې کیترین نومې دی چې هغې هم ډېر معلومات د ایران نه ویستلي وړي دي. دې کې څه حقیقت شته؟ بالکل. کیترین بیرز شاکدم دا په 1999 کې دا د اسلام اعلان وکړو، د بیا ګڼ شمېر دورې وکړې د عراق او د ایران او د شام، او د دا وښودله مطلب دا یې ظاهروله چې مونږ د
زه د شیعت نه یا د اسلام نه ډیره زیاته متاثر یم او د ایران په حمایت کې بلا شی ګڼ شمېر مضمونان ولیکل. په 2015 کې دا بیا ایران ته راله په فرانسیسي پاسپورټ باندې او هلته د ډیره جمع وکړه. د هغې نه بعد د دې دعوه دا ده د ټایمز آف اسرائیل له انټرویو ورکړې وه په 2022 کې په 2022 کې چې ما د 100 چې کوم مولایان دي د پاسداران انقلاب یا د نور جرنلان دي، ایون ابراهیم رئیسی سره د ملاقاتونه شوي دي، د آیت الله خامنه‌ای صاحب سره د دې ملاقات شوی دی، د دې کورونو ته دا دننوتې ده چې ما 100 ودونه کړي کوم چې د دوی په مسلک کې هغه یو رواج دی وختي طور باندې واده کول. ما دغسې 100 ودونه کړي او د دونه ما دغه معلومات را یوځای کړي او ما دغه معلومات هلته رسولي. په 2022 کې ایران ته دا اندازه وشوه او تصنیم چې کوم د هغو یو نیوز ایجنسي ده هغې دا دعوه وکړه چې ایران دا چې کومه کیترین ده بیرس شکدم دا یو اسرائیلي جاسوسه ده، خو دې تر هغه وخته پورې ډېر څه وړي وو او ډېر څه ایون دا د ایران چې کوم په اهم مناسبو باندې ذمه دارانو دغه ذمه دارانو کوروالو ته به د لاکټان او بیوټي فالري او دا مطلب په تحفو کې به ورکول، د هغو سره به یو ځای تله، نو د هغو د کور خبرې د دې سره وې او شاید د دې د وجې هم یو ډېر غټ نقصان وشو ایران ته چې د دوی د کور خبرې اسرائیل ته معلومې وې. ایران ته معلومه وه چې اسرائیل زموږ دشمن دی یا یهودیان زموږ دښمنان دي، د دې باوجود یهودیانو ته دومره ازادي ورکول، خپل کورونو ته دننه را رسول، د دې بنیادي وجه څه کیدای شي؟ اصل کې د خو د اسلام چادر اخیستی و. د دې خیال دا و چې د ایرانیانو خیال دا و یا د ایران د ګورنمنټ خیال دا و چې د دې چونکې د مشرق وسطی چې دا په دې مسایلو باندې ډېر ژور نظر دی، نو د دې مضامین به د آیت الله خامنه‌ای چې کوم ویب سایټ دی د هغې نه به هم دوی نشر کول، ځکه په هغې کې به د ایران خواله او په هغې کې به د مسلک اهل تشیع ډېر خواله و. د دوی خیال دا و چې دا یو ډېره پخه مسلمانه ده او دا ډېر زیات د اسلام ترویج کول غواړي، نو دوی دلته په دوکه کې رالو چې دې ښځې ته د خپل کورونو تر حده پورې رسایي ورکړه او د هغې دا نتیجه راله مخامخ. په دغه روان جنگ کې د امریکې څه کردار دی؟ دا خو یو معلومه خبره ده چې اسرائیل دا د امریکې بغل بچه ده. داسې کیدی نشي چې یو جنگ اسرائیل شروع کی او په هغې کې د امریکې کردار نه وي. ها دا خبره ده چې په دې وخت کې د امریکې یو 4-5 سینیټرز دوی ایون نیولي هم دي او د امریکې عوام دا نه غواړي چې هغه د دې جنگ براه راست حصه جوړه شي. ها دوی په شا باندې د اسرائیل په اوږه باندې ضرور دا ټوپک خوستی دی او په دوی باندې دا جګړه کوي. د اسرائیل خو خپل پلان دی د ګریټر اسرائیل، خو د امریکې نور پلانونه دي په دې ریجن کې، یعنی په وست ایشیا کې یا په د میډل ایسټ کې دوی یا مونږ که دلته وګورو په ساوت ایشیا کې دوی اول په افغانستان کې د سټې کولو کوشش وکړو، هلته ناکامه شو. بیا دوی په مختلفو عربو ملکونو کې مثلا په اردن وغیره کې په کویت کې دوی خپلې فوجي اډې جوړې کړې. نو امریکا کلم دا نه غواړي چې دا ریجن دا چې کوم ایشین ریجن دی یا ساوت ایشین ریجن دی یا میډل ایسټ دی دا د دوی د لاس نه وځي. دوی دلته یو داسې مضبوطې اډې غواړي، دلته یو مضبوط خپل قدمونه غواړي چې دا همیشه موجودي او د دې ځینه دوی په چین باندې او په روس باندې او هر هغه قوت چې هغه امریکا ریپلیس کوي سبا په دې ریجن کې دوی په هغو باندې نظر وساتي. تاسو مخکې خبره وکړه چې دا جنگ دومره آسان نه دی چې اسرائیل به ایران قبضه کړي یا به دومره زر رژیم چینج راولي. د دې مطلب دا هم کیدای شي چې امریکا برای راست په دې جنگ کې شامل شي د مجبورۍ نه. که امریکا شامل شي نو د روس او چین به بیا څه کردار وي؟ آیا دا خو به د نړیوال دریم جنگ شکل نه اختیاروي؟ یقینا که داسې وشو چې امریکا په دې جنگ کې براه راست شامله شوه نو دا جنگ نړیوال دریم جنگ طرف ته تلی شي. د دې بنیادی وجه دا ده چې چین هم په دې خبر دی او روس هم په دې خبر دی چې د امریکې دلته راتلل دا صرف د ایران دپاره نه دي. ټیک ده د اسرائیل خدا خواهش دی چې ایران لرې شي او د هغو چې کوم پلان دی د په هغې باندې عمل وشي، خو امریکا صرف د دې دپاره نه ده را روانه چې هغه د اسرائیل پلان له عملي جامه ورکړي.
بلکې امریکا دې لاره روانه ده چې د دوی تجارتي چې کوم روټس دي، د دوی کوم ایکسپینشنزم دی، د په نور ملکونو باندې چې کوم د دوی انفلوئنس دی دا ختم کی. نو په دې حواله سره پرون نه 2 ورځې مخکې د چاینا صدر د دوی غندنه کړې ده چې امریکا کا د خپل میجر پاور حیثیت په دنیا کې داغداره کی، نو د دوی مثال به هم د برطانیې د قوت شانی کوم چې سوچ کولو د نن 100 کاله مخکې چې زمونږ حکومت کله هم نشي ختمېدی، نو داسې یو ورځ به بیا راشي چې څوک به د امریکې نام و نشان هم نه پیژني. دا د دې خبرې اعلان دی چې که امریکا په دې جنگ کې براه راست راله نو چاینا به په دې باندې بالکل خاموش نه وي. اور پرون د روس پیوټن هم اعلان کړی دی چې مونږ دا غواړو چې دا شخړه ختم شي، د دې جنگ په حواله سره سم مذاکرات وشي، خو که دا نه کیږي نو مونږ د ایران د سلامتۍ په حواله سره به مونږ دا کوشش کوو چې د ایران سلامتۍ څوک په خطر کې وانه چي. یعنی دا یو قسم اسرائیل لا او امریکا لا یو انډیکیشن دی، یو اشاره ده چې دا د خطې چې کوم قوتونه دي دا به دا جنگ صرف ایز تماشایی نه ګوري بلکې کېدای شي سبا دا ملکونه د دوی حصہ جوړ شي. د پاکستان د دغه جنگ په اړه څه موقف دی؟ پاکستان موقف ته که موږ وګورو، پاکستان ډیر یو سټرونګ او ډیر یو نارینه موقف ورکړی دی. پاکستان هغه اول ملک دی چې هغه د ایران صدر سره رابطه وکړه او د اسرائیل غندنه یې وکړه. او داسې که موږ دغه ته وګورو، مثلا د اقوام متحده کې د پاکستان کردار ته وګورو، نو پاکستان د تمامو ملکونو سره د ایران د حمایت په اړه رابطې وکړې. اوس څو ورځې پس د سلامتي کونسل اجلاس هم دی په دې حواله سره، نو پاکستان په هغې کې بنیادي کردار ادا کړی دی چې دا اجلاس راوغواړي. اور پاکستان چونکې 2 مسلې دي، د ایران سره زمونږ یو ایز ا مسلم یعنی یو برادرانه تعلقات دي، دویم دا زمونږ پړوسی ملک دی. نو که یو پړوسی ته د یو پړوسی په کور کې اور ولګي د هغه بل پړوسی ضرور د هغې نه متاثره کیږي. او دویم زمونږ یو تاریخي مطلب تعلقات هم دي. که خدای ناخواسته نن په ایران باندې اسرائیل کامیاب شو اور دا حکومت ختم کو او دلته رالو هغو پنجې خښې کړې، نو دا خبره لرې نه ده چې سبا دوی پاکستان ته هم په کږو سترګو وګوري. نو پاکستان په دې حواله سره پاکستان دا ضرور کوي چې پاکستان د دې جنگ تر اوسه پورې یا په آینده کې هم براه راست حصہ نه جوړیږي. بیهایند د سین که مونږ لږ ډېر د ایرانیانو مرسته کو، په سفارتي سطح باندې د هغو مرسته کو، د دنیا په مخ کې د اسرائیل غندنه کو، ایران ته غیر جنگي چې کوم ضروریات دي د هغو عوام ته د راشن د نور مرستې هغه به مونږ ضرور کو. د هغه پاکستان د دې اراده لري. صحیح. آیت الله خامنه‌ای ویلي چې موږ به تر هغې جنګیږو چې موږ څو اسرائیل ته سبق نه زده کړی او موږ څو خپله پوره بدله نه اخیستې، تر دې چې موږ کې څو سای نو موږ به جنګیږو. بل طرف ته که موږ وګورو نو ویل شوي دي چې د ایران وزارت خارجه د جرمني او د برطانیا د هم منصب سره ملاقات کوونکي دي او مذاکرات شروع کیدونکي دي. دغه 2 خبرې د یو بل سره تضاد لري، دا څه معنا څه حقیقت لري؟ اصل کې ظهیر صاحب د جنگ طریقه دای چې ته په 2 محاذ باندې، یعنی دا د جنگ ټیکټکس دي چې ته په 2 محاذ باندې خپل کوششونه جاری ساتي. پرون یعنی د بوت په ورځ باندې د ایران یو جهاز د هغو د سفارتکارانو سره نډک هغه تللی دی په عمان کې کوز شوی دی. په جمعې په ورځ چې کوم مذاکراتو ته تاسو اشاره وکړه د جرمني او د فرانس وغیره سره، دې ته د امریکې حمایت هم حاصل دی. دوی ضرور دا مذاکرات کول غواړي، خو د امریکې چې کومه غوښتنه ده چې ایران به نه صرف نیوکلیر بم نه جوړوي بلکې ایران به تمام نیوکلیر اساسي چې کوم ناغو بجلی جوړوي دغه تنصیبات به هم ختمي. ایران په دې خبره تیار نه دی. نو خامنه‌ای یو عوامي فګر دی. خامنه‌ای په دې وخت کې یو سپریم کمانډر دی. سپریم کمانډر به یقینا د خپل ملک د دفاع او د دشمن د غندنې भरपूर कोशिश کوي.
ها زیر مطلب بیهایند د سین به مذاکرات هم رواني که مذاکرات کامیاب شي نو دا خبره به مخامخ راشي او خامنه‌ای به دا انډورس کی او که کامیاب نشو نو د خامنه‌ای کم سټیند چې دی هغه به په خپل ځای برقرار پاتې. صحیح تاسو په خپل خبرو کې د ګریټر اسرائیل خبره وکړه چې په هغه کې عراق او لبنان او داسې نور ملکونه سوهاله شي دي او سم مسلسل لګیا دي وهل کېږي. د دې مقصد خدا دی چې پر روان کې نورو اسلامي ممالکو ته هم خطرې دي. نو تاسو څه ګڼئ دا 21 ملکونو د ایران سره د همدردۍ اعلان خو کړی دی خو عملی قدم نه دی پورته کړی. څه کول پکار دی؟ عملی قدم پورته شوی دی که پورته کیږي؟ دا د مسلم دنیا بدقسمتی ده چې تر اوسه پورې یو مسلمان ملک هم په دې حواله سره داسې عملی قدم نه دی پورته کړی کم قدم چې د اسرائیل قدم رکاو کی یا پشا بوزي. اگرچه په دې حواله سره د ECO یعنی اکونومیک کوآپریشن ارګنایزیشن چې کوم پخوا RCDO دا پاکستان راغوښتی دی. پاغي کې پاکستان دی، ترکیه دا، آذربایجان، کازاکستان، ازبکستان، ترکمانستان دا ملکونه دي. دغسې د OIC اجلاس پاکستان راغوښتلی دی. دوی ټولو غندنه کړې ده او اوس د دې په دې اجلاس کې د ECO په اجلاس کې به لږ سپیشل مشاورت هم کیږي. خو دا امکان بظاهر نه ښکاري د مسلم دنیا د طرف نه چې دوی د ایران د په جنگي محاذ باندې مرسته وکړي. په هغې کې سیاره د ایران نه ده چې پخوا څنګه هغو مختلف ممالکو کې خپل ګروپونه فیسیلیټیټ کړي او دغه ممالکو د مذهب یا د عقیدې یا د مسلک خلاف استعمال کړي. او دویم د دنیا د غټو طاقتونو نه هم یره ده ځکه دا ټول ممالک د دوی تجارت د دوی سټریټیجیک تعلقات دا د دې غټو ملکونو سره مثلا د امریکا او د فرانس او برطانیه او د دې خلکو سره دي. نو دوی خپل تعلقات د ایران دپاره خرابول نه غواړي. البته دا کوشش کیدای شي وشي او کیدای شي دا کوشش ثمرآور ثابت شي، نتیجه خیز ثابت شي چې دوی د مذاکراتو یو ډول واچي او اسرائیل یا امریکا په دې خبره راضي کی چې دوی دوباره د ایران سره چې کوم مذاکرات و شروع کېدو والا دي دا نتیجه خیز کی، دا باراور کی. صحیح. د اسلامي ملکونو ترمنځ اکثر دغه مسلکونو د فرقو مسایل هم وي او د یو بل د فرقو خلک وژني او کوشش کوي چې ساړې ګډې جوړ کړي. تاسو څه ګڼئ د مسلمانانو په اختلاف کې بې اتفاقۍ کې د فرقه پرستۍ څه بنیادي رول شته؟ ډېر غټ رول دی. ظهیر صاحب که مونږ وګورو دا یو داسې مسله ده چې د روز اول نه را روانه ده. د صحابو د دور نه بعد یعنی د تابعین او تبع تابعین او تر اوسه پورې 1400 کاله په دې کې وشو. کله هم یو شیعه په زوره یو سړی شیعه نشي جوړولی او کله هم یو سني په زور باندې یو شیعه سني نشي جوړولی. نو د دې ښه خبره دا ده چې دا دواړه مسلکونه د یو بل د مسلک احترام په دې توګه وکړي چې د بل مسلک نه چیړي، په خپل مسلک باندې عمل کوي. د یو بل چې کوم محترمات دي یا معززین شخصیات دي د هغو احترام وکړي او د خپل مسلک پیروي کوي. په دنیا کې تر اوسه پورې داسې کله هم نه دی شوي چې یو غټ جماعت په زور باندې د بل جماعت مسلک قبول کړی وي. خو بدقسمتی دا ده چې مذهبي چې کوم ایلیټ کلاس دی د هغو کاروبار په دې چلی. نو د هغه کاروبار د چلولو دپاره او دغه ملکونه چې کوم په شا دي چې کوم پراکسیس چلی د دوی د خواهشاتو د وجې د دنیا په دې بعضې سیمو کې دغه اختلافات راوچت شي او عام خلک د هغې نظر شي. صحیح. ایران په باره کې به لږ بیا خبره وکړو چې دا ایران کې چې کوم د رژیم چینج امکان دی، یعنی ایران په ظاهره د اسرائیل مقابله نشي کولی، د امریکې مقابله نشي کولی، امکان دا لري چې رژیم چینج به راشي. تاسو دې خبرې سره څومره اتفاق لرئ؟ نمبر 1. نمبر 2 دا که رژیم چینج راشي نو دا به په ایران او په غیر چاپیره ګاونډي هیوادونو څومره فرق پرې باسي؟ د رژیم چینج دپاره که موږ د دوی کوششونو ته وګورو نو د دوی سره یو آپشن دا دی چې هلته کومه لیبرل طبقه ده هغه راپاسئ او د هغو ګورنمنټ جوړ شي. د هغو د لیډرشپ دپاره د دوی سره
رضا پهلوي دی کم چې ولی عهد و د 1979 نه مخکې په ایران کې یعنی د محمد رضا شاه پهلوي زوی دی نن سبا په یورپ کې دی مطلب په فرانس کې دی څو ورځې مخکې د ده لور امام پهلوي د هغې واده شوی دی د یو برډلی شرمن یو یهودي هلک سره او د هغې په واده باندې دا بیان ورکړی و چې په دې باندې ټوله دنیا کې تمام شیعهګان ډېر خوشحاله دي علاوه د څو ملایانو نه او پرون دا بیان ورکړی دی او دا تمام مغربي میډیا رپورټ کړی دی چې ما سره د ایران د ترقۍ او د خوشحالۍ یو پلان موجود دی او زه دا غواړم چې ایران ترقي وکړي خوشحالي وکړي او خلک زما سات راکړي او زه دا پلان اپلای کم نو د دې یو ښکاره اشاره دا ده چې اسرائیل یا امریکا شاته دغه سړی لري او دوی غواړي چې د دوی په ذریعه باندې دلته اختلافات راوچت کړي خو د جنگ په دوران کې دا ممکنه نه چې یو داسې سړی چې هغه د مغرب پروردی او هغه راشي او هغه د دې ملک په کوم ملک چې هغه مغرب حمله کړي د هغې د عوام هغه کنسنټ حاصل کړي د هغو همدردي حاصله کړي د هغو ووټ واخلي دا به ظاهر ممکنه نه ښکاري. صحیح. سمی صاحب د فیلډ مارشل خبره به وکړو هغه څه پروګرام له امریکې ته غوښتل شوی هغه ته بلنه ورکړې شوې وه او بیا ناڅاپي ټرمپ شاید په تاریخ کې په اول ځل د پاکستان یو طاقتور سړي سره برای راست ملاقات کولو خواهش اظهار کړی دی. تاسو څه ګڼئ دا د ایران او اسرائیل په جنگ په معامله کې به هم د دې سره ډسکشن شوی او دغه ملاقات ته تاسو په کم نظر ګورئ؟ ظهیر صاحب د ملاقات ته که مونږ وګورو دا ملاقات اصل کې د ایران نه مخکې یعنی د اسرائیل د حملې نه مخکې چې په ایران شوې ده د هغې نه مخکې پلان شوی و د نن نه شپږ هفتې مخکې اور د دې ملاقات بنیادی وجه شاید ریئر ارث منرلز یعنی د ځمکې چې کوم دولتونه دي ګیس اور قدرتی ګیس اور انرژي اور نور داسې مټیریلز چې کوم دي په دې حواله سره د چین سره د امریکې د تعلقات په حواله سره اور د پاکستان د یو نوی رول په حواله سره د اپریشن بنیان المرصوص نه بعد موږ ګورو چې هر طرف ته د پاکستان سفارتي کامیابیانې دي او د هغې ټولو بنیاد هغه اپریشن کامیاب بنیان المرصوص دی خو په منځ کې دغه حمله وشوه اور یقینا پرون چې کوم سټیټمنټ رالو د هغه ځینه په هغې کې دا خبره هم وشوه چې آرمی چیف سره بلکې ټرمپ دا ویلی دی چې ما ته دا اعزاز حاصل شو چې ما د آرمی چیف سره فیلډ مارشل صاحب سره ملاقات وکړو دا د پاکستان د سفارتي اور عسکري کامیابی یو ډیر غټ اعلان دی اور دا د پاکستان دپاره یو ډیر د نیک شګون خبره ده چې هغه پاکستان چې خلکو به وی دی ایرلیونټ دی هغه نن په دې ایریا کې د خطې د یو لیډر په شکل کې د امریکا سره مذاکرات کوي د امریکا سره ناست دی اور کته وګورې دغه ملاقات شکل ته اوول افس کې چې کوم پوره کابینټ دی د امریکا په هغې کې مارکو روبیو دی د هغو وزیر خارجه او ټرمپ پخپله دا ملاقات دوی د 1 غنټې دپاره پلان کړی او ملاقات د 2.5 غنټو نه ډېر زیات شو او ټرمپ ډېر د خوشحالۍ اظهار وکړو د آرمی چیف سره د میلاوېدو نو دا د پاکستان دپاره خو یو ډېره غټه کامیابي ده د ایران دپاره دا هم یو ښه نیک شګون ثابت کېدی شي ځکه چې پاکستان همیشه دا غوښتنه کړې ده یا دا غواړي چې په ایران کې په افغانستان کې په پړوسی ملکونو کې همیشه امن راشي نو دا امن به څنګه راځي د دې به څه طریقه وي په دې کې پاکستان څه سوچ کوي یا د پاکستان سره څه پلانز دي یقینا امریکې په دې وخت کې زموږ د آرمی چیف پښتو کې مونږ وایو خوله یې بوی کوله نو خوله یې بوی کړې ده او یقینا د پاکستان هغه پلانینګز به هم تپوس کړي او په هغې به خبره اتر هم شوي. صحیح. سمی صاحب د ټرمپ په حوالې سره به خبرې وکړو چې ټرمپ خو یو داسې سړی دی چې په اکثر په سمج کې راځي نه بهرحال د جنگ نه مخکې چې د کله د الیکشن تیاری کولې د به دغه اعلانونه او تقریرونه کول چې زه د جنگونو خلاف یم جنگ هیوادونو ته نقصان رسوي وغیره وغیره او زه د امن ملګری یم د افغانستان په حوالې سره د دې یو سټیټمنټ دی چې وی هیو سپینډ $1 trillion in افغانستان and what do we have to show for nothing دغه سړی نن د اسرائیل ملګرتیا کول او جنگ له دوام ورکول یا د هغې برخه جوړېدل دې ته په کوم نظر ګورئ؟
که زه د ټرمپ د شخصیت مطالعه مطلب مونږ وکړو یا وګورو د ټرمپ یو ډویل شخصیت دی. بظاهر دی ډېر معصوم دی، ډېر بلنډ ښکاري، دی دومره دی نه، د دې شاته د ضرور څه مقاصد وي. نو اول د امریکای عوام په دې باندې غولول چې سیبا دا پیسې خو زموږ نه ټورې بار لاړې. په امریکا کې خلک 1/3 ټیکس پی کوي د خپلې آمدنۍ. نو دا هغه دا هیله ورکړه، هغوی دا یو سوچ ورکو چې دا پیسه به اوس بار نه ځي، دا به په دې ملک خرچه کېږي او په تاسو به د ټیکس دا زور کم شي. د ووټ واخیستو، دی کامیاب شو. اوس چې کومه د دعوه وه، هغه دعوه خو د غزه په حواله سره هم کړې وه، پس غزه کې د جنګ رکاو نه کو بلکې هغې له دوام ورکو. اوس ایون دی دا دعوه کوي، څو ورځې مخکې د امریکې چې هلته سفیر دی هغه دا دعوه کړې وه چې اوس زموږ دپاره 2 سټیټ سولوشن هم نه دی، یعنی موږ د سره فلسطین منونه دا پورا ایریا به تاسو اسرائیل له ورکوئ. اور د یوکرین جنگ دی چې میں 1 दिन में روک दूंगा، اوس دی په غنټو غنټو د پیوټن سره خبرې کوي او د یوکرین نشاته شو د شام په بدله کې. نو د ټولي خبرې دروغ ثابت شوې دي. اور یقینا دغه سي د امریکای په دې جنگ کې د انوالومنت په حواله سره هم دا خبره د دروغ ده، ځکه د اوس هم د اسرائیل په شا ولاړ دی. اگر چا نن هم د بیان ورکړی دی چې کېدای شي زه په دې جنگ کې شامل شم، کېدای شي زه حکم ورکم چې په اسرائیل ایران حمله وکړي، کېدای شي ورنه کم. اور د دې لپاره دوی نیمټس د دوی چې کوم یو بحري بیړه د هغه مشرقي وسطا ته را رسېدلې ده، په هغې باندې 15 جهازه او یو 15,000 اهلکاره دي. د دوی یو بله تیاره د ډومز ډے تیاره دوی ورته وایي، هغه نیوکلیر حمله هم برداشتولی شي. پرون هغه هم په واشنګټن کې کوشوې ده او خلک دا خبرې کوي چې که دوی دا جنگ ډیر ایکسپینډ کول غوښتل نو شاید نیتنیاهو به دوی په دې تیاره کې ریسکیو کړي. او دا هم ویل کېږي چې د ایران څه اټمي مواد د ځمکې ډېر د لاندې دي، ډېره فاصله کې دي او د اسرائیل سره داسې څه نشته چې هغې ته رسد وکړي. نو د دې مطلب خدا شو چې امریکا به هم په هغې کې انوالو کېږي. دا اوس یو ډېره غټه مسله ده، ځکه چې فردو داسې یو پاور پلانټ دی په ایران کې چې په هغې کې دا تقریبا خلک وایي چې 15 میټره لاندې په ځمکه کې دا نیوکلیر مواد پراته دي. اور هغه صرف د امریکای سره چې کوم بمونه دي GBU 57 هغه بمونه دا چې مسلسل بمباری په هغې باندې وشي بیا به شاید دا مطلب څرګند شي یا به ضایع شي. امکان لري چې استعمال بشي، خو د دې د وجې به په دې پوره مطلب خطه کې نیوکلیر ریډیشنز راشي او شاید دنیا د دې اجازت ورنه کړي. صحیح. ډېره مننه سمیع صاحب، تاسو موږ له وخت راکړو. کتونکو دا پروګرام هم په دغه ځای پای ته رسي او انشاءالله د نورو ګټورو موضوعاتو سره، موجوده کرنٹ موضوعاتو سره او د دې نه علاوه تاریخي موضوعاتو سره به بیا ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږو. تر هغې اجازه غواړو. د لوی الله په امان.